چا ورته د اسلام دا طریقه پرې دی مړه یار تاسو اسلامي نه بل ګیری لراوس چا ورته پنسي وچ مړه پرې دی یار اله پنسو کې اسلامي چا ورته لکه دا واده په سنت پرې دی مړه یار د خاده یو مقدر چې دا ډنګ ډنګ غړا خو پکې وکړ دې ته مونږ نه پرې دی چا ورته لکه دا جنازه په سنت طریقه پرې دی مړه تاسو خلکو په غمونو په مړو کې کاری په ارسه کې چې دا پرې دی ویل دا تاسو کې اسلام دی کوو دا تاسو کې اسلام له دکی ور کولې وست په قبر کې دا جواب نشي کولای چې د دین اسلام دی ته په اسلام باندې په یوځه کې عمل نه کوو ارزه پرې د مړو دا دین دی او پرې د مړو دا اسلام دی او پرې د مړه دا ها نو کې بیا اسلام دې څه دا طبيعت وایي نو ها چې دا یو خبره ته کټ کې نبی اسلام دې څه شي لکه بعض علما د مثال د پاره وای ایو سړی وی لاړو او یو نقاش اتصویر چې جوړي په خوابه پدي مټو باندې خلکو لاغه ستن غونې خخوله وغه دغه به جوړولې هغه نقشې غونې به جوړولې چاو په نوم لیکلو چاو په بل څه لیکلو هیڅ شک کې بچل ناکام شو هغه په دل جوړ کړو دا اوس ګارخیل به ورتل چې موږ په دې مټ دا جوړ کړو دا جوړ نو په دې کې و یو کسور لراغه چې رزما په دې املا باندې یو تصویر جوړ کا د زمری ناغه غستن راوغسته چې په دې املا کې ورلاسي وټوم بلا نو د دې املا درد ولدا ورل کم ځای جوړه ولدا ورل دا لکې جوړم دي طرف نه داسي جوړو مداس هغه یاره دا لکې تلری کمنه دي ته ساجت دی ویل خزه سید نو هغه بیا د استن په ورټوم بل چې لګ کاری شروع کړ بیا د دې املا درد ولدا کم ځای جوړه ولدا ورل خپې جوړو مو ویل دا خپېم تلری کا بیا ورل د استن د املا ته ورټوم بل وې دې کم ځای جوړای بیا املا درد کو یاره دا ول دا برنه د املا جوړو مشي دا املا جوړ شي برنه سنا سره شرټ خو جوړ شي کنه چې خپېم ته کټ کړی او دا لکې مم ته کټ کړ زه بل دا سر به راشي دا املا به راشي مړ وې دام تلری کا یاره نه خیره کې هغه چې بیا دا ستن ورټوم بل د لک صاحب بیا د املا درد شروع کا ستنه درد نه شو برداشت کوله وې دا ول کم ځای جوړای وې دا ول دا سر جوړوم د مریض کا چې دا یو سر پکې پاتې شو دیو یاره دا خډیر زیات درد کې مړه دام تل لري کنه ورته لږی وسړی دا کم زمره دی چې نه خپېشته او نه لکېشته او نه ملاشته او نه سرشته دی دا کم زمره ته جوړی ته مال راغلی زمره جوړ مونږ دا کم اسلام دی چې نه بستا په جامو کې نه بزما واست په شکل کې نه بزما واست په خادای کې نه بزما واست په غم کې نه بزما واست په تجارت کې نه بزما واست په جنازه کې نه بزما واست چې کوم دی دغه مطابق عبادت نه به معاملات نه به ناسته ولاړی بیا اخر کم اسلام دی نو اسلام بیا وای ستاره طبيعت وای کنه زما محترم ورونو دا یو غټه دوکه د چې موږ پکې پراته یو شیطانی هیلې دي او موږ په هغه دام کې نختی او په هغه خطرناک دام خیر دې مړه دادی پکې نه یو خیر دې مړه الکه شرط خیر مو دا شر دی په دې وجاړه سلف یو نفلی عبادت مونږ فرضي حکمونه ماتو او مونږ خیر دې دادی پکې نه سلفونه به یو نفلی عبادت پاتې شه مثلا د شپې برافانه سي د چرتا تهجد ته جړل به د ورځې سترګې به دوخ کو نه ډکې چې د الله پاک ز بیګا ول را پانه سوالم ماته د توفیق ولی میلاو نشه ورځ به تیر شو قران تلاوت به ونه شو نو تابل ک پکور کې مړې شوې ده چې ماته د توفیق ولی میلاو نشه او مونږ تر شدا سي د ټولو سره مونږ سره د جنت ټیکټ به د جيب کې پرتی دي هر چا سره د جنت ټیکټ په جيب کې پروت سو کوئی زمانہ الله غفور رحیم دې مړه ارسه کوا بس ورزو بټول به جنت ته ځو سو په یو ټال ځانګي سو په بل ټال ځانګي زما محترم ورونو مخې ته غټ قصې را روانې ما درته ویل دي انسانانو د سیستم د پاره سمره تیارې کو چې مخې ته ورزو ها په یو ایرپورټ ته تیریږي سمره تیارې کې او د رب العالمین مخې ته ور رواني دا باندې دا غپونه لګیای چې زمانہ خدای دې پکې نه او زبا صدا چل بو شي واغه چل بو شي